السلام علیکم ګرانو مینوالو د جنسي زده کړې چینل ته ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو نن در سره د یوې مهمې موضوع په اړه بحث کوم. هیله کوم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. په ګډ ژوند، شخصیت، روغتیا او روان د لوڅو فلمونو ناوړه اغیزې. لوڅ فلمونه ممکن درې ډوله افراد زیات وګوري. له افرادو مخه یوازې نارینه نه دي. په دې کټګورۍ کې ښځې او نارینه دواړه شامل دي. اوله کټګوري مجرد انسانان دي. په دویمه کې هغوی چې د جنسي اړیکې لپاره نه پارېږي، او درېیمه هغه ډله کسان چې له کورونو لرې دي او یا له جنسي اړیکو ته لاسرسی نه لري. هغه جوړه یا میرمن او خاوند چې لوڅ فلمونه ګوري، ورو ورو یو بل ته بې حیثیته کېږي او له یو بله یې زړه تورېږي. یو بل ته احترام کول هیروي او ان یو بل ته به یوازې د جنسي تندې د ماتولو د وسیلو په سترګه ګوري. له بلې خوا لوڅ فلمونه که زیات وکتل شي معتادي لري او په یو ډېر ناوړه عادت بدلیږي چې پایله یې منفي ده او له سترګردانیو سره لاس کې روان کېدل دي. پر ګډ ژوند د لوڅو فلمونو ناوړه اغیزې. اول، لوڅ فلمونه لکه نشهیي توکي په لومړي ځل زیات تاثیر او خوند لري، خو کله یې چې کتلو ته ادامه ورکول کېږي نو اندازه یې هم وار په وار زیاتېږي او په پایله کې پرې د معتاد کېدو احتمال هم موجود دی. دویم، په لوڅو فلمونو کې تشدد، جنسي تعصب او ورته نور مسایل هم وي او کتونکو ته ترې انتقالېدای شي. په دغه فلمونو کې ښځې یوازې د یوې وسیلې په توګه لوبېږي. د نارینه د لوبو او تندې ماتولو د الې حیثیت لري او ظلم ورسره کېږي. که نارینه دغسې فلمونه ګوري، ممکن له خپل میرمن هم دغسې توقعات پیدا کړي چې دا یو ستر بې انصافي او بې عدالتي ده او په شخصي ژوند کې ځای نه لري. درېیم، د لوڅو فلمونو بل زیان دا دی چې کتونکي په یو ډول ګډوډۍ مبتلا کوي. دوی به هر وخت ناوخت تحریک کېږي او ان تر جنسي اړیکې وروسته به سکون نه لري، خوند به نشي ترې اخیستی او له اړیکې به ناراضه وي. دغه ډول کړنې په مغز منفي تاثیرات لري او د رواني مشکلاتو سرچینه هم کېدای شي. څلورم، په لوڅو فلمونو کې ښځې په څلور ډوله د نارینهو د لوبو اعلی حیثیت لري او تعصب ښکار دي. له دوی سره متشدد چلند کېږي، معمولا د پیسو په پار دا کار کوي، ځان به کې تر اندازه زیات مست ښیي او د کمعقلو معشوقو په رول کې راڅرګندېږي. هغوی چې دا ډول فلمونه ګوري ممکن له خپلو میرمنو ډېر غیر انساني توقعات پیدا کړي. نظر یې د تشدد خواته مایل شي چې په پایله کې له میرمنې سره د یوې عاطفي جنسي اړیکې له ټینګولو عاجزېږي. بد چلند ته لاس اچوي، بالاخره یې زړه ترې تورېږي او د مینې ځای کرکه نیسي. پنځم، د لوڅو فلمونو کتونکي ته خپله میرمن ممکن ناقصه یا نامناسبه ښکاره شي او په نورو ادرسونو پسې هڅه وکړي، خیانت وکړي او بې ځایه وخت او پیسې خرج کړي. شپږم، د دغه فلمونو تر کتلو وروسته د کتونکي په ذهن کې جنسي اړیکې لپاره یو داسې معیار رامنځته کېږي چې هیڅ ښځې په وس پوره نه دي. دغه مسله د نارینه د تېروتنو لامل کېږي او په ګډ ژوند کې د مشکلاتو د راتلو لپاره خلاصېږي. د دغه فلمونو کتونکي هغه انرژي چې باید د خپلو میرمنو لپاره یې ولګوي بې ځایه مصرفوي، چې د دغسې بې ځایه مصرف پایله له خپلې میرمنې زړه توري کېدل دي. اووم، د لوڅو فلمونو کتل د مینې په کمېدو کې هم لاس لري. هغوی چې دا فلمونه ګوري مینه یې کمزوري کېږي او عاشقانه رابطه یې له لاسه اوځي. د لوڅو فلمونو روغتیایي، اروايي او شخصیتي زیانونه. د انسان جنسي روغتیا چې د هغه په بدني او رواني روغتیا پورې تړلې ده خورا مهمه ده. جنسي انرژي معقول مصرف د هوښیار انسان ځانګړنه ده او په دغه برخه کې بې پروایي د یو شمېر روغتیا مشکلاتو لامل کېږي. اول، د انسانیت کمزوري کېدل. د دغه فلمونو کتل د انسانیت، سړیتوب، شرم، حیا، اخلاقیاتو ماڼۍ نړوي، انسان بېلارې کوي او په ګناهګاره بنده بدلیږي. شخصیت یې منفي کېږي، د ټولنې له دودیزو آدابو او اصولو او معیارونو لرې کوي. دویم، ټولنیز شخصیت له لاسه ورکوي. هغه کسان چې لوڅ فلمونه ګوري په کور، کلي او ټولنه کې افرادو ته یوازې له جنسي زاویې ګوري. هره ښځه ورته فاحشه ښکاري، یعنې ذهن ته یې فحشا ننوځي او د شیطان په وسیله بدلیږي. درېیم، معتادي. د کلیفورنیا د پوهنتون د یو ارواپوه ډاکټر مکګاف موندنې ښیي هغوی چې لوڅ فلمونه ګوري په مغز کې د اردنال په نوم غدې رامنځته کېږي چې پاکول یې اسانه کار نه دی. دغه غدې ممکن د روږدي کېدو په اندازه مشکل سازي شي. په دغسې حالت کې انسان په خپل ذهن کې یوازې جنسي مسایل ډېر راړوي او په همدې اړوند فکر کوي. جنسي خاطرې یې نه هېرېږي او د هر چا په څېره کې د جنسي مسایلو ټکي ګوري. همدا لامل دی چې وخت ناوخت تحریک کېږي او نورو چارو ته یې ذهن نه وزګارېږي. څلورم، د لوڅو فلمونو اغېز پر جنسي اړیکو. د جرمني د ټولنپوهنې د برخې ځینې فعالان ادعا کوي چې د لوڅو فلمونو کتل د جنسي اړیکو ډول ته تغییر ورکوي. معنا دا چې په دغه آفت څوک روږدي شي، په عادي ډول
ډول جنسي اړیکې بل لاس ورکوي او هر کله چې جنسي اړیکو ته اړتیا پیدا کوي مجبوریږي چې لوس فلمونه وګوري. اکثره ارواپوهان هم وایي چې د دوی هغه مراجعین چې له جنسي اړیکو شکایت لري زیات شمیر هغوی دي چې په لوسو فلمونو روږدي شوي دي او د دې فلمونو نه کتل ورته یو مشکل دی. پنځم د جرمني هیواد څېړونکي وایي کوم کسان چې لوس فلمونه ګوري ټولنیزې اړیکې له لاسه ورکوي او په یوازیتوب یې روږدي کوي. شپږم دغه شان لوس فلمونه په حافظه ناوړه اغیزه کوي او تحلیل ځواک کمزوری کوي. کله چې ذهن آرام نه وي او په ناسمو موادو ډک شوی وي له اصلي لارې د انحراف خواته ځي. اووم دغه شان لوس فلمونه کتل د اتوماتیک اعصابو سمپاتیک او پارا سمپاتیک د تحریک لامل کیږي. ورسره جوخت د زړه ضربان زیاتیږي، د ساه اخیستل هم ورسره چټک کیږي. په وینه کې د هورمونو ترشحات پورته ځي چې ځینې وخت دا حالت دقیقې ساعتونه او ځینې وخت آن ورځې هم نیسي چې د وینې جریان غیر منظم وي. که دغه فلمونو کتلو ته ادامه ورکړل شي منفي تاثیرات ټول عمر هم له وجوده نه پاکیږي او د روغتیایي مشکلاتو سبب کیږي. نو موږ او تاسو ته پکار چې خپل ځان او په خاص ډول باندې نوي ځوانان یانګ جنریشن د لوسو فلمونو د کتلو څخه وساتو.